سلام ګرانو قدرمنو کتونکو د افغان پښتو ټیپ چینل ستاسو خدمت حاضر یم. میره ده چې روغ او جوړ وئ. زموږ نوې ویډیو چې ده هغه د ریوز کنټنټ په اړه ده چې څنګه کولی شو چې یو چینل د یوټیوب له خوا نه کله چې هغه مونیټایز او ستاسو ته دغه وروسته بېرته تاسو ته ایمیل واستول شي تاسو چینل چې دغه کې ریوز کنټنټ ته تاسو خپلې ویډیوګانې یا ایډیټ کړئ یا ډیلیټ کړئ نو بیا موږ تاسو مونیټایزیشن چې دغه فعاله کوو او تاسو چینل مونیټایز کوو. نو د دې لپاره کله چې تاسو څو ځل لپاره اپلای وکړئ تاسو ته بیا هم داسې ایمیل استول کېږي چې ستاسو چینل کې ریوز کنټنټ ده. زما دا چینل تقریبا ما 4 ځلې اپلای وکړه د مونیټایزیشن لپاره خو هغوی له خوا نه بېرته دا ایمیل راته چې ستاسو چینل کې ریوز کنټنټ ده. په دې کې تقریبا زیاتې ویډیوګانې ما هغه ډیلیټ کړي کوم چې زما شک و خو بیا هم هغه چینل چې دا مونیټایز نه سو. نو دا ځل چې ما کله اپلای وکړه نو زما چینل چې تقریبا 3 ورځې کې مونیټایز شو. نو نن تاسو دغه طریقه ښیم چې تاسو که چېرته چینل مونیټایزیشن ډیسیبل سي د ریوز له وجې 13 ورځو لپاره نو تاسو باید څه وکړئ. د ټول نه مخکې خو اول تاسو خپل وایټي سټوډیو ته راسئ. کله چې وایټي سټوډیو ته راسئ نو د خپلې ویډیوګانو ته به راسئ د ټاپ ویډیو ته. په دې کې ویډیوګانو کې بیا وګورئ چې کوم ویډیوګانې چې ستا ټاپ دي 15 ویډیوګانې ته ته ښکاري په دې ځای کې. نو په دې ټاپ ویډیوګانو کې وګورئ کوم ویډیوګانې چې ستا په شک ده چې یعنې دا کافي ده یعنې 100% ته په دې مطمئن چې دا کافي ده دا باید ډیلیټ شي. او که چېرته په کم شک وي چې دا ویډیو کې یا به نه وي نو هغه ویډیوګانې چې چېرته دا په دې ټاپ کې راغلي وي نو هغه به پرایویټ کړئ. کله چې هغه پرایویټ کړئ نو ستا د دې ویډیو واچ ټایم او ویو چې هغه به کم چې هغه به د دې ټاپ نه وځي لاندې به راسي او د دې ځای ته به نورې ویډیوګانې کوم چې د اصلي ویډیوګانې دغه به دې ځای ته راسي. یعنې تقریبا دې 13 ورځې کې به تاسو دا باید پرایویټ وساتئ هغه ویډیو کوم چې وایرل ده په دې ټاپ کې راغلی. کله چې دا کار وکړئ نو تاسو به او له هغه وروسته د دې سره سره به تاسو باید یو څه ویډیوګانې نوې ویډیوګانې هم اپلوډ کړئ. تقریبا که 10 وي 15 وي 20 وي چې څومره ستاسو وس کېږي باید نوې ویډیوګانې اپلوډ شي. نو کله چې دا کار وکړئ او تاسو اپلای وکړئ د مونیټایزیشن لپاره ستاسو چینل به تقریبا 3 یا 4 ورځې کې به ستاسو چینل مونیټایز شي. او که تاسو هم د دې ویډیوګانو مخکیني ویډیوګانو سره اپلای کوئ تاسو بیا هم هغه ایمیل راځي چې ستاسو چینل کې ریوز کنټنټ ده یا ویډیوګانې ایډیټ کړئ یا ډیلیټ کړئ بیا موږ ستاسو چینل مونیټایزیشن فعاله کوو. تاسو وګورئ چې تاسو سکرین شاټ ښکاره کوم. کله چې ما اپلای وکړه د مونیټایزیشن لپاره دلته تاسو کتلی شئ 28 د اګست 2020 ما اپلای کړې وه. دا هغه ایمیل ده کوم چې ما د یوټیوب له خوا نه را استول شوی دا ده د کنګریچولیشن ایمیل ده چې ستاسو چینل چې د هغه اپروو شو. دلته 31 د اګست باندې زما چینل چې د 28 باندې ما اپلای کړې وه 31 باندې دا اپروو شو 3 ورځې کې زما چینل مونیټایز شو. نو دا ښه طریقه ده ځکه چې یوټیوب چې کله تاسو اپلای وکړئ نو چې یوټیوب په ستاسو چینل 3 شیان چې کوي هغوی خپله هم ویلي دي چې موږ ستاسو چینل 3 شیان چې کوو هغه دا دي چې اول ستا کومې ویډیوګانې چې ټاپ دي یعنې ستاسو چینل کې زیات کتونکي لري هغه ویډیوګانې چې کوو لکه دا ټاپ ویډیوګانې چې دي. او دوم چې د هغه ستاسو د چینل هغه اخیري چې کومې اپلوډ شوي هغه ویډیوګانې چې کوي نو که ته چېرته د دې ټاپ ویډیوګانو کوشش وکړئ چې هلته خپلې اوریجنل ویډیوګانې دې ځای ته راسي ستا دې ټاپ ویډیوګانو کې هغه کوم ویډیوګانې چې ستا وایرل دي کوم باندې ستا شک ده هغه ته باید پرایویټ کړي چې هغه لاندې راسي او دې ټاپ ته به ستا اوریجنل ویډیوګانې راسي. او دې سره ته باید نوې ویډیوګانې اپلوډ کړي چې هغوی ستا اخري ټاپ ویډیوګانې ګوري او ستا اخري چې کومې اپلوډ شوي اخري کې هغه ویډیوګانې ګوري. چې ستا دا ویډیوګانې صحیح نو بیا ستا چینل ته مشکل نشته ډېر ژر به ستا چینل مونیټایز شي. دومه خبره. درېیمه هغه ستا چینل هغه چې کوي چې ستا چینل کې مثلا د څه په اړه چینل ده کوم ویډیوګانې اپلوډ کوي دا څه کار کوي یعنې مثلا د څه په اړه چینل جوړ کړی که چېرته ستا چینل ویډیوګانې ټولې یو رقم وي یعنې موزیک ویډیوګانې وي اخلی پخلی وي خبرونه وي چېرته وي چې یو رقم وي نو بیا ستا چینل به ډېر ژر مونیټایز شي. دا زموږ نوې ویډیو د ریوز کنټنټ په اړه تاسو باید دا 2 کاره وکړئ چې ستا د ټاپ ویډیوګانې او اخري ویډیوګانې باید ستا اوریجنل وي. که چېرته منځ کې نورې ویډیوګانې وي چې هغه زیات کتونکي نه لري که چېرته کافي مشکل نشته هغه یوټیوب نورې نه ګوري صرف دا ویډیوګانې ګوري. نو دا وه زموږ نوې ویډیو د ریوز کنټنټ په اړه. خدای دې وکړي چې تاسو پوه شوي یاستئ. تر بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان ښه وخت.